د ملګري پوښتنه کړې که یو سړی د 3 رکعت نه اوچت شي، مطلب دا 3 رکعته لمونځ دی ماښام، او دا جګ شي د قاعدې نه، نو دلته بیا 2 صورتونه دي. یو صورت دا ده چې تشهد یې کړی بیا جګ شي، بل صورت دا دی چې تشهد یې نه وي کړی بس ډایرکټ جګ شي، یا 4 رکعتي لمونځ دی اخره قاعده ده، اخرې قاعده یې وکړه تشهد یې ووي بیا جګ شو، او یا یې تشهد بیخي ویلی نه دی او 5 رکعته جګ شو. دا دوه صورتونه په هر یو کې دي. په دې اول صورت کې چې قاعده یې کړې ده او دا جګ شو، نو تر څو چې سجده نه وي کړې بېرته به راواپس شي او تشهد هغه سجده سهو به وکړي او لمونځ یې وشو. او که چېرته سجده یې وکړه بیا په بل رکعت هم ورسره ملګری کړي 6 رکعت 2 رکعته به یې نفل شي لمونځ یې وشو ځکه قاعده اخره یې کړې. او که چېرته قاعده اخره نه وه کړې تشهد یې نه و ویلی همداسې جګ شو، نو دا به پس د سجدې نه مخکې به بېرته کښېني او تشهد به شروع کړي سجده سهو به وکړي، او که چېرته یې سجده وکړه نو دا لمونځ به بیا اعاده کړي ځکه لمونځ یې کامل نه شو، که د اخره پاتې ده لمونځ به یې سر نه وکړي. همدارنګې په 4 رکعتي لمونځ کې هم حکم دی، دواړو کې همدا حکم دی. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.